د قرآن کریم په هکله هغه معلومات چې هغه د تفسیر نه مخکې پکار ده چې یو زده کوونکي ته معلوم وي کم څه کم ابتدایي معلومات ډېر زیات دي او بعض اهمې خبرې چې د قرآن کریم سره تعلق ساتي د تفسیر په اوله کې هغه ډېرې زیاتې دي خو موږ به یو څو بیانوو خو د دې نه مخکې چې موږ دغه خبرې شروع کړو دغه موضوع یو دا خبره د ذکر کم اهمه کم ملګري چې دلته حاضر شوي دي او بعض د لرو لرو نه راځي بعض خپل کاروبارونه پرېږدي وخت ورکوي خپله دنیا مخکې وروستو کې دې له وخت ورکوي او دغه شان کم ملګري چې دا بیان اوري او یایي هغه ټولو ته دا خبره وکړم که تاسو یقینا فایده اخیستل غواړئ د قرآن کریم د تفسیر د درسونو نه نو د هغې لپاره یو څو خبرې یادې ساتئ اولنی سبب او اولنی خبره هغه دا چې د الله رضا لټول که چېرته ستاسو مقصد دلته د الله رضا حاصلول د الله رضا حاصلولي او د هغې لپاره راغلي یې نو بیا دا یقیني خبره ده چې د دې خبرو نه به تاسو فایده اخلئ الله په قرآن کریم کې دا خبره کړې ده زه چې د کومه خبره کوم هغې به ته دلیل وښیم یو دا چې یهدي به الله من اتبع رضوانه الله په دې قرآن کریم سره هدایت ورکوي هغه چا ته چې څوک تابعداري د الله د رضا وکړي یعنې کوشش د الله د رضا د حاصلولو وکړي که ته دا غواړې چې زه د قرآن نه فایده والم او په قرآن باندې پوه شم نو د هغې لپاره اولنۍ خبره هغه ده چې ستا نیت به دی چې زه الله راضي کوم او چې کله هم د الله راضي کول دې مقصد نو بیا به ته کامیابې په دې خپل مقصد کې او ته به پوه شي د الله په کتاب باندې انما الاعمال بالنیات په حدیث کې راځي مشهور حدیث د اکثرو مسلمانانو ته معلوم چې د اعمالو دارومدار هغه په نیتونو باندې دی څنګه نیت چې ستا وي هغه به ته میلاوي یو سړی سوال وکړي چې زه اوس څه نیت ساتم نو نیت کې درې خبرې اهمې دي یاد یې کړه یو دا ته به دا نیت ساتي چې زه الله راضي کوم اولنۍ خبره څه ده چې زه الله راضي کوم دویمه خبره اهم هغه دا ده چې زه د ځان نه جهل ختموم دا به ستا نیت وي لکه ولې راځي د رسول الله چې کوم جهل په ما کې دی چې هغه ختم شي او داسې څوک دعوه نشي کولی چې ما کې سره جهل نشته او زه مکمل پوه یم څوک مکمل پوه دی داسې چېرته غټ غټ علما چې هغوی د عمر په دې علم کې صرف کړی او ملای ټیټه شوي په دې علم کې د دې په زده کولو کې او په پوهو کې هغوی هم دا دعوه نه کوي چې موږ پوره علم زده کړی او کله چې ابوذر غفاري رضی الله عنه بلال رضی الله عنه ته ووایي چې ای د تورې زویه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل انک امرؤ فیک جاهلیه ابوذر ته داسې سړی چې په تا کې جاهلیت دی هغه وویل یا رسول الله دا ږیره کې سپین هغې داسې ولیدو یا رسول الله ویښتو کې مې سپین لګېدلي دي اوس هم اوس یعنی دا خبرې چې تا کومه کړې دی ابوذر دا د جاهلیت خبره نو موږ کې ټولو کې چا کې جهل زیات دی چا کې لږ دی ټول خو په هره مسله نه دي نو نیت چې ته ساتې اول الله راضي کول دویم په ځان نه جهل ختمول چې ځان پوه کړه درېیم نیت به ستا دی یا درېیمه خبره به په نیت کې دی چې زه دا دین دې لپاره زده کوم چې مسلمانانو ته وکړم دا درې خبرې دي نو ته به کامیاب یې که اوس تا نه شم ته پوه شو چې ته ولې دلته راسې زه الله راضي کوم دا خو ټول اولنۍ خبره
دویم زه ځان پوه کوم په دین باندې کوم جهل چې ما کې دی چې هغه ختم شي. دریم چې زه څه زده کړم چې دا بیا د نورو مسلمانانو ته وکړم. شروع د خپل کور نه وکړم، د خپلې قبیلې نه، د خپل کلي نه، د خپلې علاقې نه، او بیا به څه زده. نو دا یوه لاره شوه د قرآن نه د فایدې د اخیستو یو سبب لوی هغه څه دی؟ د الله رضا لټول. دویم په ځان کې تقوا راوستل، او څومره چې سړی تقوادار وي دومره ورته الله علم ډېر نصیب کوي. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله وي په ځان کې تقوا راولي، الله به تاسو ته وښایي. قرآن کې الله وي هدى للمتقین، دا قرآن هدایت دی د تقوادارو لپاره. که په تا کې تقوا وي د دې درسونه به فایده وایي. تقوا دې ته وایي چې لږ تعریف یې دا دی چې الله تصویر د هغه کې چې سره منع کړی دی دې ته تقوا وایي. او که تاسو خیال کړئ د یوې مدرسې نه، د یوې جامعې نه، د یوې ځای نه ډېر شاګردان په یو ځای فارغه کېږي. نه د دې ټولو سره علم یو شی، نه د دې ټولو خبرو یو شی حاصل، نه دا ټول د دین خدمت یو شی کوي. هغه بیا خبره د تقوا وي. په کوم عالم کې چې تقوا ډېره وي، ډېر پوهه الله پوهه کړی، خبرو ورته یادېږي، ذهن یې تیز. کوم عالم چې تقوادار وي د هغه په خبرو کې حاصل. دوه کسان بلای شي، دواړه به مولیان وي، دواړه به علما وي، او دواړه به یو شان نصیحت کوي. د یو د زړه ته کوزېږي، د بل د نه کوزېږي. وجه دا چې دا د چا خبرې چې زړه ته کوزېږي د الله نه یېرېږي او د کې تقوا وي. نو دویمه خبره او دویم سبب په ځان کې تقوا راولي چې کله تاسو تقوادار وئ په قرآن باندې به پوهېږئ. اکثر ملګري زما نه راته پوښ کوي، وایي دا مسلې مونږ ته نه یادېږي او دا خبرې مونږ ته نه یادېږي. دې به څه وجه؟ یو خو دغه معروف وجه ده چې هر سړی بل ته کوي چې ذهن مې کمزوری دی او اوس دې لپاره څه وکړم او څه ونه کړم. دغه یو معروفه خبره. دویمه وجه او غټه وجه چې دې ته ډېرو خلکو پام نشي، هغه دا چې کوم سړي کې تقوا دی په دغه ذهن کې، په دغه زړه کې علم د ډېر وخته پورې ایسېږي. د علم الله د هغه خلکو په سینو کې ساتي چې د هغوی سینې پاکې، دننه به تقوا وي. نو تقوادار سړي ته خبره یادېږي او خبره کې اثر وي. لکه اوس د امت ته څومره مشران علما چې تېر شوي دي، د کوم چې مشهور دي، د دومره ناشنا علم د دوی د قرآن په باره کې، د حدیثونو په باره کې، یا نور چې کوم علوم دي د هغې په باره کې، دا هسې دوی ته نه نصیب شي. دا د الله نه یېرېدونکي خلک دي، دا تقوادار دي. نو الله د دوی په ذهن کې د ناشنا حکمتونه د دین ده دی پکې ورچوي دي. درېیمه خبره چې ته د الله نه او د قیامت نه یېرېږې. درېیمه خبره د الله نه یېره او د قیامت نه یېره. او دا خبره په قرآن کې شي. الله په قرآن کې دا خبره کوي: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله وایي ما موسی او هارون علیهم السلام ته هغه کتاب ورکړی چې هغې به فرق راوستو د حق او د باطل په منځ کې. دغه کتاب نصیحت و د تقوادارو خلکو لپاره، او نصیحت و د چا لپاره؟ تقوادارو لپاره. دا تقوا چې پکې وي به د نصیحت اثر ونه کوي. او که درس کې او بیان کې ناست وي چې سبحان الله والله اکبر، او کیدای شي څه وخته پورې د سترګو نه اوښکې ولاړې شي، خو دا څه وخت دا خبرې په ده باندې داسې اثر نه کوي چې د جرم ورسره بدل شي. ځکه الله وایي وذکرا للمتقین. دا آسماني وحي دا نصیحت د تقوادارو خلکو لپاره دی. تقوادار سړی چې قرآن واوري که نه بس خبره ختمه شوه. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي چې کله چې د هغه سره کس ملاقات وکړو او وراره راوستو د خپل تره، د تره ورته وویل ته د امیر المؤمنین سره ډېر کښېني پاسې مو سم چېرته بوځم؟ هغه وایي صحیح ده. بوی چې په هغه ټیم کې هغه امیر المؤمنین و چې څنګه راننوتو وایي یا ابن الخطاب، ای د خطاب زویه، هغه تره یې.
هغه ته شي چل دی وي نه عدل او انصاف کې او نه جهادونه کې او کمې کې زموږ په حق ادا کولو کې دا ټولې خبرې ورته وکړې وي امیر المؤمنین دومره څه شو نږدې و چې دا سړی وراره نو هغه وراره یې ورته ووایي هغه ډېر پوه سړی هغه ته امیر المؤمنین الله قرآن کې دا خبره کړې واعرض عن الجاهلین جاهلان نه مه غواړه جاهل سره جاهل کېږي نو مخکې وغواړه او امیر المؤمنین زما د ترم په جاهلانو کې دی نه د خبرې چل ورځي نه د مجلس آداب پېژني جاهل و دا خبره دې څه ده دا خو لا پرېږده چې ایزي ته وګوره دا ته وایې څه کومې ګډې ولګوي عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې نه بعد معمولي نه دی خوځېدلی ځکه چې هغه ډېر ودرېدونکی و د الله د کتاب سره دا د مؤمن حال دی چې څنګه دې ته قرآن بیان شي نو په دې باندې اثر کوي خو شک پکې نه چې په دې کې تقوا ما دې دپاره د آیت وایي الله مخکې څه وایي د تقوادار څوک دي الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون تقوادار خلک هغه دي چې هغوی یېرېږي د الله نه په غیبو سره یعنې په غیبو په حالاتو کې الله یې لیدلی نه یېرېږي دي وهم من الساعة مشفقون او دوی د آخرت نه یېرېږي نو درېیم سبب د قرآن نه د فایدې د اخیستو هغه دا دی چې ته به یېرېږي د الله نه او د قیامت څلورم قرآن ته غوږ ایښودل په توجه سره او درس سره هله به ته د دې درس نه فایده اخلې اوس لکه زه ریږیمه خبره کوم چې الله دا وایي او د دې آیت ترجمه ده د دې آیت تفسیر ده د څوک ګرمې کې او څوک جیب کې ګوتې وایي او څوک یو ته ګوري او څوک بل ته ګوري او څوک چې دی دیوال ته ګوري او څوک دروازې ته ګوري او چا ډډه لګولې ده او څوک سړی کېږي او څوک څه کېږي او څوک څه دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی دې طرف ته توجه ساتي دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی ځکه چې دوی غوږ نه دی ایښودی قرآن ته او درس او په دې دلیل دی په قرآن کې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن ویلی کېږي نو قرآن ته به غوږ ږدي او دې ته به غلی کښېني الله به تا باندې رحم کوي که تاسو فایده اخیسته غواړئ د دې درسونو نه نو دې ته به په توجه سره کښېنئ دا خبره به اورئ په غور سره په ویښ زړه سره هله به دا په تاسو باندې اثر کوي قرآن کې یو آیت ته ډېر عجیبه ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب الله وایي په دې قرآن کې نصیحت دی د هغه چا دپاره چې د هغه زړه یې زړه خو د هر چا شته دې څوک شته چې د هغه زړه نشته زړه د هر چا دی څه معنا شوه دې چا ژوندی زړونه خو ټولې ژوندي دي که نه مړه دي چې دنیا کې ژوندی وي زړه یې څه دی ژوندی دی بیا څه مطلب شي ژوندی په معنی د دې چې دی په دې مجلس کې په دې خبره کې سوچ او فکر کوي الله وایي دې قرآن کې نصیحت د دې خلکو لپاره دی لمن كان له قلب او القى السمع وغوږ یې ورته ایښودی بیا خبر او هو شهید او دی په دې مجلس کې ناست نو په مجلس کې خو ټول ناست دي معنی دا چې دی د زړه سره درته ذهني طور حاضري بارک الله فیک دا یې معنی ده ځکه چې یو سړی موږ سره ناست او سوچي د سبا د کار په معنی کې سبا به څه کوو څه کوو دی چې اخیستی دا د زوی ته فایده دې درسونه نشي اخیستی ته چې څو پورې ما سره په دې درسونو کې د ژوند نیک تېر کړی دی د هغه وخته پورې ته د درس ته فایده نشي اخیستی نو یو دا خبره یاد ساتئ دغه شان یو خبره به دی ذکر کړو او دا روانه به اخرنۍ کړو یا دوه نورې دا اهمه خبره چې څومره په دنیا کې ننوځي که نه دومره به د الله په کتاب باندې خلک پوهېږي دا خو یقیني خبره ده ځکه چې په دې باندې دلیل په قرآن کې هم شته په حدیث کې هم شته او دا د تجربې خبره ده موږ په خپلو سترګو باندې داسې مولیان لیدلي دي چې هغه په دنیا باندې بې انتها مین دي او د دې دنیا لپاره هغوی یعنې څه منډې او څه چلونه نه کوي هغه دنیا چې هغه د ضرورت نه زیات دی
هغه خلکو که څه زده کړي دي یا کوم صحیح نه دي زده کړي او که زده کړي دي الله ته وروسته رسوي. که تاسو دا غواړئ چې د الله په کتاب باندې صحیح پوه شئ که نه نو دې دنیا ته به ډېره توجه نه ورکوئ. دومره دنیا کوو څومره چې د ضرورت ته بس خبره ختمه شوه. ولمنډه په دنیا پورې نښته سهار او ماښام دا د سړي په علم باندې حساب کوي او ځینې تجربو کې ویې ګورئ او نظر وچورلوئ په شا کې کوم علما چې ډېر مشهور دي او د هغوی په خبره کې اثر وي ویې ګورئ دا عالم به د دنیا سره ډېر تعلق نه ساتي. د نظر وچورلوئ او که تعلق څومره ساتي د دنیا نه تعلق نشي پرېښودلی. دا خو د صوفیانو مذهب دی. تعلق دومره ساتي څومره چې ضرورت دی او نور د دنیا زړه ته نه پوځوي. او په دې باندې دلیل قرآن کې څه دی؟ الله سبحانه وتعالی د یو مولا واقعې ته اشاره کړې ده. بني اسرائیلو کې یو مولا و، چا ته نوم معلوم دی؟ بلعام. دې ډېر ښه پوهېدو په دین باندې. الله وی ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مرض په دې کې دا ولګېدو چې د ځمکې طرف ته ورغلی. ځمکې نه مراد دلته دنیا ده. دویم دا چې په خواهشاتو پسې روان شو. الله د ده مثال د سپي په شان دی. قرآن کې د مثال د سپي په شان ذکر شوی. نو ګوره دا اوله کې مولا و. مرض پکې دا ولګېدو چې دنیا پورې وکړو. چې دنیا پورې وکړو هغه هر څه د هغه ختم شو. که تاسو دا غواړئ چې قرآن باندې پوه شئ نو څه به کوئ؟ دنیا ته به توجه ډېره نه ورکوئ. دومره یې کوم څومره چې ضرورت دی بس. او غمونه به دین کوي، ذهن به دین صفایي او په قرآن او حدیث باندې پوهېږي. اخرنۍ خبره به دا ذکر کوم اگر که اسباب ډېر دي د یو څوک تعلیم دي صبر. دا علم کول ګوره صبر غواړي. بعضو کسانو دا مطلب وي چې د علم محدود یو کال دوی او بس د هغې نه بعد به دی څه شي بس دی غټ امام به ترې جوړ شي. دا تاسو چې یې نه دا چې د مدرسو او جامعو نه فارغ شي راپورټ کېږي ورته په سره دا به همداسې نه چې دا پوره عالم شوی دی یو مرحله ختمه کړه بس. لکه دی یو ځي ته ورسېد نو هغې ختمه کړه. نور خو دی دا څوک نشي ویلی چې دا اوس عالم شوی دی او دی فارغ او ختم نور د څه ضرورت نشته. قرآن زده کول حدیث زده کول دا صبر غواړي او ډېر صبر غواړي لږ نه ډېر. الله وایي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله وایي په بني اسرائیلو کې ما امامان جوړ کړي د دین مشران. الله ته ولې دین مشران جوړ کړي؟ لما صبروا کله چې هغوی صبر وکړي. په صبر سره انسان ته اوچت مقام ملاوي. کله چې ته په دین کې یو مشر وي نه که نه په دین کې مشر الله وله مشرتیا ورکړې پوه شه چې د دې علم د زده کولو لپاره لوی صبر کوي. نو د امامانو دا تاریخ روان د دین د امامانو د مشرانو څومره سخت یې تېرې کړي. د یو روایت دپاره د یو ایت دپاره هغوی سفرونه کړي دي. او یو سړی موږ سره دلته څه وخته پورې ناست او هغه صبر نشي کولی او هغه دغه وخت الله نه نشي ورکولی دی نشي زده کولی. د مجلس په دې برکت کې وشرکت شي. لکه څوک برکتونه راغلي یي نو هغوی ته هم درته وایم چې دلته د مجلس په برکت کې راسي نو پوهېدی پرې نشي او که اراده دې یقیني چې او زه د قرآن زده کول غواړم د الله په توفیق سره به زده کړي. خدای لپاره به څه کوي؟ صبر وکړي. ځکه دا ګران کار دی، اسان نه دی. اوس ګوره یو سړی په ځوانۍ کې علم کوي. عمر د سړي 15 کاله 14 15 17 19 مرحلې دې سره تېرې شي په سړي باندې. دا د هغې ځوانۍ وخت دی چې د سړي زړه پکې څه څه نه غواړي او دی دا هر څه قرباني کړي او د الله سبحانه وتعالی دین یې زده کوي. دا لوی سبب دی.
یو هلک لګیا دی د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند تېروي چې زړه کې څه راشي هغه کوي. یو هلک لګیا دی خپل خواهشات د الله د دین تابع کړي دي. دواړه یو شان نه دي، ډېر ګران کار دی. دلته اوس دا ناسته ده دا اسان کار نه دی، مګر رزق الله یې چاته رسوي. ځکه چې ته به مجلس پرېږدي، ملګري بچي که د سړي د هغوی د خواړه به لږ ساعت نه ځي، دنیا به د دروازې نه بهر پرېږدي، د جومات د دروازې نه کېدای شي بیماري، کېدای شي ته تکلیف. یو وخت کې موږ دوره تفسیر کې بعضو ملګرو ته به معلوم یې هغه ملګری مستلی دی ملک ته، هغه به درسونه راتلو او ماته ښکاري چندري راته راوړي، هغه به درسونه راتلو، هغه د ملا تکلیف ووته، تکلیف یې ډېر زیات و. نو هغه دا دویم ځای چې ډډې لګوله د دې سره مې شاته راځي دا پروت و، بالغ به یې ښودی ده خو هغې ته پروت و، قرآن به ورسره لاس کړي. ما ورته بیا یې ورځ وویل ما یې څنګه وي تکلیف ډېر وایي دلته دا وخت روان دی او دا دوره رانه به داسې ځي، نو بس زه ورته دلته پروت یم اوس دې کور کې. اوس تاسو څه وایي ده به څه ولې کړي ځوان سړی راپاڅېد وکړه هغه درس کې کله خپل یو طرف ته اړي او کله بل طرف ته اړي، کله ګرمي کې کله یو ځای ته کله بل ځای ته، اوله کې یو هفته ګرمي او بیا پته نه لګي. دا ټول هغه دي چې دوی صبر نشي کولی، علم صبر غواړي. یا بعض کسان سیچر کوي چې کله یو عالم ویلي د هغه درس اوري بیان کوي چې دا په شان څه دی چې دغه شان علم ما سره دی. د دې دا مطلب دی چې یعنې جبریل علیه السلام په خوا پسې راشي او دا ټول هر څه به زما دې سینې ته راواچوي، زه به د ده په شان عالم شم. نه، دا ته چې مخامخ وایې کوم سړی وینې، یا ته چې د چا کتاب وایې او یا ته چې د چا د علم ارمان کوې چې داسې علم ما سره دی، دې سړي به سختې تېرې کړي، دې سړي به صبر کړی، ده به مال لګولی، ده به وخت ورکړی، د هغې نه بعد بیا دنه دومره لوی سړی جوړ شوی. او ځکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې هغه په خپله وایي د هغه پلار وړوکوالي کې مړو یا د وړوکو مړو یتیم و امام احمد بن حنبل. هغه وایي چې زما مور ګوره سړي نه څومره غټ سړی جوړ شوی دی، خو څنګه جوړ شوی دی؟ هغه وایي چې زما مور به زه وړوکی وم ډېر، سهار وختي راپاڅوله به وایي د بغداد او د عراق د یخې شپې به ویل ته جمع ډېر سخت دی، او زه به یې وختي راپاڅوله د لمانځه نه ډېر مخکې، او اوبه به یې ما ته ګرمې کړې چې ژر کوه په دې باندې اودس کوه. د هغې نه بعد به ما یو څو رکاته لمونځ د شپې به راباندې وکړو، بیا به یې په خپله په ځان باندې پوړونه راواچو، څادر به یې راواچو او جومات څه فاصله کې او تیاره به وه او جګه وه، نو زه به په خپله جومات ته تلم او بیا به یې راته بهر انتظار کوو چې کله زه د جومات نه به راووتم لمونځ لمونځ به یې کور ته راوستم. بیا به یې د هغې نه بعد علماو پسې لېږله، سهار لمانځه نه بعد چې نور راوخېږي پلاني عالم درس ته ځي، هغه سره به یې کېنولم چې د هغې نه به فارغه شو، بیا به په بل علم پسې ګور کړم، چې د هغې نه به فارغه شو، بیا به بل علم پسې ګور کړم. نو دې نه به الله نبي سړی ته جوړ کړي چې د یو سړي وړوکوالی په دې ترتیب تېر شي. او زموږ هغه ځوان لس منټه جومات کې کېناستی شي او ارمان یې دا دی چې د امام احمد بن حنبل په شان شي، دی ارمان دی. ارمانونه زموږ ځکه چې په ارمانونو پسې پابندي نشته که نشته دي، ارمانونه به زموږ داسې دي ته پوزې به ها زه دا نه چې په ارمانونو پابندي نه کوم، زه ارمان غټ ساتم خو کارونه قشر نه وکړم. اوس ارمان زما دا دی چې زما نه داسې سړی جوړ شي لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل و، او کار مې دا دی چې د الله دین نه په ورځ کې یو څو منټه دي شي. اوس د نه منلو خبره ده که نه کېدی شي، اوس داسې کېدی شي دا زه د الله د قدرت نه خو څوک منکر نه دی،
دا خو کېدی شي چې الله دا ټول علم راوالی د به دې سینې کې په یو ګنټه کې په یو منټ کې ور واچوي په یو سکند کې ور واچوي الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده طریقه دا ده چې ته به لږ ډېر محنت وکړې دا محنت چې موږ څومره هم کوو دین دپاره دا ګورې لږ ډېر دی چې کوم یو ته لږ ډېر وي معنی دا نه چې لږ ډېر ته ډېره ولګي او لږ ډېر شروع کړي موږ که د سحر نه د ماښامه پورې د ټول ژوند د الله د دین خدمت وکړو دا ټول څه دی دا ټول لږ ډېر دی ځکه ویله کېږي لږ دی نو صبر به کوئ ګورې صبر نه بغیر کار نه کېږي خو تاسو داسې وایي دا اوس ابتدا ده دا پته به ستاسو بیا پروژه کې لګي او زه یعنې خپل صفت نه کوم زه به څه ووایم برداشت سم زه روجي کې ماسپښین د ماښام پورې کېږم د الله په توفیق سره او بیانوم یې او لازم پرې کې زه تلی کېږم ستړی کېږم کله زما په دې ګردو درد راشي او یو سړی په پوست قابل ناسي او صرف د اورېدو کاري او دې ستړی کېږي زه حیران نو ځکه چې د بعضو خلکو ته وګورم د الله شکر ادا کوم یا الله ستا شکر دی چې دا دومره طاقت او توفیق دې ما ادا کړی دی چې اورېده سړي ته دومره ګران شي دی به کوم څه یې زده کړي دا دین بیانول غواړي نو چې اورېدو کې دی نو ته به یې زده کولی نه شي چې ته له هغې مرحلې ته ورسې چې نورو ته یې بیان کړي پوه شوې اسباب نور هم ډېر دي او دا څو شو اته لا شپږ شو شپږ شو کم کم دي الله رضا لټول تقوا د الله نه یره او د آخرت نه یره ځان له جهل ختمول نه قرآن ته غوږ ایښودل دنیا ته ډېره توجه نه ورکول او صبر او الله یې ټول وکړي پیدا کړي اوس راځو بعضو معلوماتونه او دا نه ډېر اهم معلومات درکوو ډېر اهم معلومات د قرآن په باره کې زموږ د ټول دا ایمان دی چې قرآن نازل شوی دی د الله رب العزت طرف نه خو دا قرآن څنګه نازل شوی دی باره کې خبره کوي یاده کړئ دا خبره چې قرآن په دوو مرحلو کې نازل شوی دی دو مرحلې د قرآن په نزول تېرې شوي یو مرحله الله دا ټول قرآن په یو ځای نازل کړی دویم مرحله الله وخت په وخت لږ لږ نازل کړی څنګه جواب یې دا دی د قرآن الله ټول په یو ځای د دنیا دا کوم اسمان چې دنیا اسمان یې مونږ ته چې کوم نږدې دی په دې کې یو ځای دی چې هغې ته ویل کېږي بیت العزه د عزت کور الله په یو ځای دا ټول قرآن دغه ځای ته نازل کړی نو دا اولنۍ مرحله شو قرآن ټول په یو ځای او ټول الله را کوز کړی دی کوم ځای ته د دنیا اسمان ته او په دې دلیل دی په قرآن کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر ما دا قرآن نازل کړی دی د قدر په شپه کې لیلة القدر آیا دا قرآن الله ټول نازل کړی دنیا ته نو بیا سوال دته پیدا کېږي چې څنګه الله وایي چې ما روژه کې نازل کړی دی لیلة القدر په شپه باندې نو جواب یې دا دی چې معنی دا دی چې الله وایي ما ټول نازل کړی دی هم په دغه شپه کې خو د دنیا اسمان ته لکه بل ځای کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه ما دا قرآن نازل کړی په مبارکه شپه کې برکتونه والا شپه والله خو ټول نه یې نازل کړی بیا دغه سوال راشي چې الله چې وایي چې ما دا قرآن په برکتي شپه کې نازل کړی دی نو قرآن خو لږ لږ راغلی دی دنیا ته څنګه الله وایي چې ما قرآن نازل کړی برکتي شپه کې نازل کړی معنی دا چې ټول مې نازل کړی نو جواب دا دی چې او الله په دې برکتي شپه کې ټول قرآن را نازل کړی خو د دنیا اسمان ته دنیا ته نه او په روایت کې راځي صحیح روایت دی امام نسائی راوړی هغه روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن عباس وی قرآن پوره نازل شوی دی الى السماء الدنیا دی نږدې اسمان ته فی لیلة القدر
د ليلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه بعد یو قرآن لږ لږ نازل شوی دی پوه شوې اولنۍ مرحلې څه ده ټول نازل شوي کوم ځای ته په دنیا اسمت دویمه مرحله دا ده چې قرآن بیا وخت په وخت لږ لږ نازل شوی دی نو دا بیا د کوم ځای نازل شوی دی وخت په وخت دغه بیت العزه کوم چې دنیا په اسمان کې ځای دی د دغې نه بیا لږ لږ نازل شوی دی په دېرش کاله کې په دېرش کاله کې نازل شوی دی دیارلس کاله په کوم ځای مکه کې لس کاله لکه تا نه څوک دا تپوس وکړي چې قرآن څنګه نازل شوی دی وایي په دوو مرحلو کې یوه مرحله دا ده چې قرآن پوره نازل شوی دی د دنیا اسمت بیا په دېرش کاله کې د دغه ځای نه بیا قرآن لږ لږ نازل شوی دی د وخت مطابق یا که چېرته سوال شوی دی یا که چېرته حدیث راغلی دی سوال دا دی او دا اعتراض بعضو کافرانو اهل کتابو کړی هم دی چې د آسماني کتابونه چې دي څومره پخواني دا ټول الله جملتن نازل کړي دي جملتن معنی سره ټول په یو ځای لکه موسی علیه السلام له الله سره ملاقات وکړو الله ورله پوره تورات ورکړو او دغه شان نور پیغمبران نو زمونږ د قرآن ولې ټول په یو ځای نه نازلېږي په دنیا کې دا اعتراض هغوی کړی او الله چې څه کار کوي په هغې کې حکمت وي الله د حکمت نهادي کار نه کوي نو دا اعتراض الله په قرآن کې ذکر کړی دی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وی کافران وایي چې دا قرآن په دې پیغمبر باندې جملتن ولې نه نازلېدو پوره ولې نه نازلېدو چې دا لږ لږ راځي الله حکمت ذکر کړی دی کذلک لنثبت به فؤادک ای پیغمبر دا کار ما دې لپاره کړی دی چې ستا د زړه مضبوط کړي نو اوس یاده کړه دا خبره دا قرآن چې الله لږ لږ را نازل کړی دی په دېرش کالو کې د دې یو څو فایدې او حکمتونه اولنۍ فایده په دې کې دا د حکمت دې سره د پیغمبر زړه مضبوط شوی دی زړه اوس څنګه مضبوطېږي په دې باندې پوه ټیم په ټیم هغې ته عبرت کومې واقعه چې دی ورته وخت په وخت به ورته څه مطلب موږ هم دا کوو چې وخت په وخت ولې نازل شوی تربیت لپاره کېدای شي دغې جواب نبی علیه السلام نه به تپوسونه کېدل نو هغه جدا مسله شي زړه ورسره داسې مضبوطېږي ګوره یو خو دا وخت په وخت چې وحي راځي پیغمبر په دې خبره باندې اطمینان او ایمان او یقین ښه ډېرېږي چې الله زما ملګری دی ځکه چې رایتونه وخت په وخت راځي بندېږي نه دغه شان زړه ورسره په دې مضبوطېږي لکه اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د بدر سخته راغله یا د احد سخته راغله یا نورې سختې پرې راغلي دي او الله ایتونه نازل کړي دي هغه نه پکې تسلي ورکړې داسې زړه مضبوطېږي کافرانو پورې خندلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجنه شوی دی الله ایتونه نازل کړي دي پیغمبر به غمجنه کېږي دې سره زړه څه شي زړه مضبوطېږي نو اولنۍ فایده قرآن لږ لږ نازل شوی دی فایده او حکمت اولنۍ چې د پیغمبر زړه مضبوط شي دویم دا امت هغه امت و چې دا انپړ امت و امي یعنې نه دوی له لیکل ورتلو نه دوی له لوستل ورتلو نو د داسې امت سره مناسب دا دی چې دا قرآن لږ لږ راشي چې دوی پرې پوه شي یادېږي نو एकदम دا ټول قرآن په یو ځای راغلی دی نو بیا په یادولو کې څه یادولو کې ګران نو ځکه الله لږ لږ رالېږلی دی او دې کې اشاره ګوره دې ته هم ده زموږ دپاره پکې فایده ده چې اوس هم که څوک کوشش وکړي او دا قرآن لږ لږ یادوي او په لږ لږ ځي باندې ځان پوه کوي یو ورځ به داسې راشي چې ټول قرآن به دی یاد کړي درېیمه فایده په دې کې دا ده چې د دې امت تربیت وشي
د امت تربیت داسې کېږي لکه وخت په وخت د حادثو مطابق په قرآن نازلېږي نو د امت په تربیت کې لکه هسې مثال مې درکړم او دا انشاءالله چې کله موږ تفسیر کوو بیا به دا مثالونه موږ منځ کې ډېر راځي د بدر په غزا کې چې کله قیدیان ونیول شو او راوستل شو نو اختلاف شو چې آیا دوی نه فدیه اخیستل غواړي او پرېږدو که نه دوی وجل غواړي نو الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو چې د دوی نه فدیه اخیستل مناسب نه و دا اوس د امت څه وشو اصلاح او تربیت شو هیڅ د موقع مناسب آیتونه دا شان په نورو ځایونو کې د امت د تربیت لپاره بل مثال کوي شراب الله عید نه دی حرام کړی اوله کې الله دا وایي چې شراب کې فایده نشته نقصان پکې نشته او نقصان یې د فایدې نه ډېر دی بیا په بله موقع باندې ایتونه راځي چې چا شراب څښلي هغه د منزل نه ځي په اخره کې الله سبحانه وتعالی شراب حرام نو د امت تربیت وشو ځکه که چېرته एकदम الله دا شراب بند کړی په د خلکو باندې نو دا به ډېره ګرانه وي نو ورو ورو پې الله هغه ګناه او د ګناه هغه کار پرېښود ها دغه شان په دې کې بله فایده دا ده چې د دې نه دا واضح کېږي چې یقینا دا قرآن د الله کلام دی او هغه داسې لکه وخت په وخت وحي را روانه ده وخت په وخت وحي را روانه ده دې واقعه کې راغله هلته سوال وشي وحي راغله بغیر د واقعي بغیر د سوال نه وحي راغله دلیل دی چې دا قرآن کلام د چا دی د الله دی ځکه را روان دی بندېږي نه او که چېرته دا د یو بشر او د انسان خبرې وي نو دا به بندي شوی دا به حمله شوی نو دا یو څو حکمتونه دي په دې کې که څوک تپوس وکړي چې دا قرآن ولې الله لږ لږ را نازل کړی دی نو به یې کې دا فایدې دي ها بله مسله قرآن الله را لېږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه سره قرآن کې الله وایي نزل به الروح الامین دا قرآن الله را لېږلی دی نازل کړی دی د روح الامین په واسطه سره والروح الامین څوک دی هغه جبریل علیه السلام قل نزله روح القدس من ربک ووایه پیغمبره چې دا قرآن نازل کړی د الله له طرف نه روح القدس او روح القدس جبریل علیه السلام او جبریل علیه السلام دا قرآن ټول اورېدلی د الله نه د الله نه اورېدلی دی دا زموږ د ایمان د په دې باندې د الله نه اورېدلی دی اواز یې اورېدلی دی د حروف یې اورېدلی دي او بیا یې راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په دې یو دلیل د امام طبراني یو روایت راوړی دی لکه بعض مولیان دا وایي چې نه دا داسې کار شوی و چې الله د جبریل علیه السلام د بدن ته یو نور ور واچو یو رڼا یې ورته ور واچوله بس هغه ته د قرآن او د وحي یاده شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې راوړی نه راجح قول دا دی چې الله دا قرآن په خپله ویلی دی جبریل علیه السلام ته اورېدلی دی او بیا یې پیغمبر ته راوړی دی او په هغې یو دلیل دی امام طبراني د روایت راوړی دی حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله وغواړي چې وحي په وحي کې یو امر وکړي کله چې الله وغواړي چې د یو خبرې امر وکړي تکلم بالوحي نو الله خبرې وکړي کله چې الله خبرې وکړي نو د اسمان باندې یو قسمه زلزله راشي خوفا من الله یریږي د الله نه د اسمان باندې زلزله راشي نو کله چې اسمانونو والا دا حالات ویني صعقو ټول بېهوشه شي او په اسمانونو کې څوک دي ملایک ټول بېهوشه شي وخروا لله سجدا او ټول په سجده باندې الله ته پرېوځي د الله دی اولنی مخلوق چې سر راوچتوي هغه جبریل علیه السلام فیکلمه الله من وحیه بما اراد دا دې لپاره به دا حدیث وي الله ورسره بیا خبرې وکړي هغه وحي ورته بیانه کړي کومه چې الله غواړي الله ورسره څه وکړي خبرې وکړي نو بیا جبریل راولېږي
هغه ځای ته راوړي کوم ځای چې ورته الله امر کړی د دلیل دی په دې باندې چې دا قرآن جبریل علیه السلام اورېدلی دی چا نه د الله نه اورېدلی دی او بیا یې راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی دی د رمضان په میاشت کې هو زهر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او په رمضان کې بیا کله نازل شوی د اخرنیو لسو شپو کې په اخرنیو لسو شپو کې په کومه شپه نازل شوی دی شب قدر چې ورته وایي د لیلة القدر په شورا نازل شوی او دا ورځ وه د پیر ورځ د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دی دلیل په څه دی چې د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دی حدیث راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس شو چې یا رسول الله تاسو د پیر د ورځې نه روژه نیسئ ولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذاک یوم ولدت فیه دا داسې ورځ ده چې زه پکې پیدا شوی یم ويوم بعثت وانزل علي فيه او په دغه ورځ باندې نبوت ملاو شوی دی او په دغه ورځ په ما باندې قرآن نازل شوی دی دا مسله مو ډېرو ملګرو ته نه وویل که نه معلوم وه او ګرانه مسله ده اسانه په دوه وجې کوتاهي د بعضو مولیانو چې هغوی دین نه بیانوي ټول قیل او قال کې پراته دي که دا مسلې چېرته دي ټولو مولیانو شروع وکړې نو زموږ د معاشره او زموږ د قوم پوه نه شي الله په دین چې یو څو علما لیږي یو دومره ګټه فایده ترې حاصلېږي که چېرته دا علما ټول راجمع شي په دې چې قرآن او حدیث وبیانو او دا تاویلې ماویلې او دا قیسې ویسې وپرېږدي نو کار به ښه نه شي اوس د ماښام د لمانځه نه مخکې یو کس زما خواله راغلی تپوس ده بیا قیسه ویسه شروع کړه نو بیا یې د مولوي صاحب خبر راواخیسته هغه مولوي صاحب ما ته ویل چې تا که پلانې مولوي صاحب پېژنې څه نښې بیانولې دلته و بیا ما ورته یو څو نښې ذکر کړې ما که پلانې یاد کړه مې هغه داسې دوا سلام خو مسلمون خو ما یې لیدلی نه وي لیدلی ځایونه کې وی زه ورځ د یو کس خواله ورغلم دا څوک چې زما خواله راغلی دا ګډ تاجر و ښه مالداره سړی دی نو کیني پاسین دی مالدارانو تاجرانو سره نو زه ورځ د یو کس خواله ورغلی وم څه کار مې ورسره وی دغه مولوي صاحب هلته راشو وی څنګه شو دا څوک چې دا مالدار دی تاجر دی دی په صوفه ناست دی او مولوي صاحب خپلو کې ناست دی خپلې ولچوي وی دا منظر په ما ډېر بد ولګېد او بیا مې وروسته چې راووتم هغه ته مې وویل چې نو په سر دې پټکې دی مناسب نه دي که نه ګور که دا کارونه وایي چې هغې کې دا پټکې وټکې لري که نه موږ له غیرت راغی او تا کې نه راشي وایي چې نه بس دا جو موږ په دې نیت یې نه کوو موږ وایو چې دین متاثر شي د دین د دین نه سړی متاثره کوي نو خپلې به ولچای پرې کوي خیر وی دا قصه تیره شو داسې میاشتو بعد یو موسیقي پروګرام او ډېر دا خلک پکې راجمع شي او سبحان الله دا دنیا والا چې راجمع کېږي ټول اکثر دنیا والا دا دینداره چې راجمع کېږي دوی په مجالسو کې دینداره دي هر سړي دا به چا سره تربیت لګي چې په کومه لاره روان نو دغه مجالس ټول د دغه دنیا والو دوی چې زه ورغلم اوس په دې مجلس کې یو بل مالدار ناست دی چې هغه ډېر مشهور مالدار او تاجر او مولوي صاحب ناست دی د هغه خپلې چای پکې دا دویم کس دی بله مو وکړه نو بیا د دې د الله په دې دین باندې ګوره سبحان الله ده په زړه کې له دومره غیرت وي د الله په دې دین باندې د دې غیرت ته داسې بیا په هغه مجلس کې نه شم کېدای ځکه چې دا منظر رانه ښه نه لګېږي وایي بیا به بله کومه کېدای شي کوم سړي چې ما ته دا خبره کوله دې سمولا نه دی او داسې ګډ دیندار عام سړی و هسې دا قیسې راواخېسته دا ملین به ته اوس د دین وکړي اوس ما ته اوس دا مسله اسانه ده چې مولوي صاحب چا ته بیان کېږي او اسانه ده چې مولوي صاحب ته خو په خپله پته یې که نه او چې مولوي صاحب د مالدارانو په خپلو کې ناست
هغوی له خپې چاپي کوي دی به حق ویل او دا سیب دا دی چې له خپې چاپي کوي که چېرته دی خطا شي نو دی به ورته ووایي چې ته خطا شوی مړي که غږونه کوي که نه وبه وایي کېدی نه شي چې وایي نو څه کوتاهي د عوامو ده او څه د مریانو ده او اوس خو د فیسبوک راوتې ده روزانه نوي کیسه د نوي مولا دا پرون راته د قاري صاحب کیسه کوله یو نوی مولا راوتې ده خلکو ته وایي چې وخوځېدي چې ګلونه دې وویږي په مجلس کې بیان ته نه چې وخوځي نو ټول وخوځي پاسېږي ټول ګلونه ووایي چې ګلونه وویږي لما وتي ما كذا كسدسي ومو بدل خوزيغ خوزيغ وكله مو خوشي انا بس ترى كذا غلو غلو ويجي وده مريان دي دراوتي دا كسير ولا كده عوام ده سوتشد النبي اللي باتشي والحمد لله ثم الحمد لله شيء الدير حد قري وبختلوكي بيداري عليه وپوشي دي اوس دا د کوسلې دا کیسې ویسې دا داسې په ډېرو خلکو اثر نه کوي دا کوم ویلې چې بیانوي د دوی په خاصو مریدانو اثر کوي بس دغه ګوره خاص مریدان دي دا خاص ټیم چې تختي خو د څه وخته پورې ورسره نور په عامو خلکو ته کیسې اثر نه کوي نو الله دې په دین باندې پوه کړي او الله دې مریانو ته طاقت ورکړي چې صحیح دین بیان کړي خبر ما دا کوله چې قرآن کله نازل شوی دی رمضان په میاشت بس رمضان په میاشت کې په آخرني لسو شپو کې په آخرني لسو شپو کې لیلة القدر په شپه او دا کم ورځ وه پیر ورځ دلیل به وکړو شو بله فایده ورته هم ذکر کړو هغه دا چې د قرآن چې په کومه شپه نازل شوی دی نو دا د رمضان پنځویشتمه وه پنځویشتمه شپه د لیلة القدر راځي که نه راځي راتلی شي ځکه چې په تاک شپو کې په دې یو دلیل دی صحیح حدیث د امام احمد راوړی او دا اوس بله فایده ذکر کړه چې یاده کړه چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي څومره لوی فضیلت دی دې میاشتې حدیث کې راځي د واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت دی وإذ ذلك نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان إبراهيم عليه السلام صحيفي رمضان بأولني شبه نزل الشيء أو التوراة تشبه تيري شيء لرمضان تشبه تيري شيء سوى مشوار وما وديك التوراة نزل الشيء أو انجیل چې کله 14 شپې تېرې شو او زبور چې کله 18 والقرآن ل24 خلت من رمضان او قرآن چې کله نازلېدو نو څو شپې تېرې شوې څلېرې شپې هغه تېرې شوې نو چې څلېرې تېرې شوې دا کومه ده دا 15 او دا ورځ د څه وه ورځ د پیر شپه هغه پنځویشتمه او دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر هغه 40 کاله عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 40 کاله قرآن نازل شوی کوم ځای کې دی نو نازل شوی په مکه کې دی اکثر قرآن او بیا په مدینه کې ډېر نازل شوی دی او په بعضو نورو علاقو کې نازل شوی دی خو هغه ډېر لږ دی یعنې قرآن یا په مکه کې نازل شوی دی یا په مدینه کې او یا د مکې مدینې په خوشه علاقو کې هغه ډېر نه دی ځکه ورسره دا یاد کړئ موږ ته په تفسیر کې راځي چې دا صورت مکي دی او دا صورت مدني دی بیا علماو د دې یعنې دې باره کې ډېرې خبرې ذکر کړي دي خو مشهوره چې کوم جمهور العلما یې ذکر کړي هغوی دا وایي مکي هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی مدني هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه بعد نازل شوی اوس د مکې نه د هجرت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طایف کوم تللی کله دی تللی
هلته وحي راغلی ده نو هغه وحي ته به څه ویلی کېږي ولې مکي هجرت نه واقع مکی ته نږدې خبره نه ده مکی ته نږدې د هجرت نه بعد په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عرفات په میدان کې آیتونه نه نازل شوي هغې ته څه ویلی کېږي مدني حالانکې ځای کوم ځای کې دی مکې سره نږدې خلاصه د خبرې دا ده چې قرآن اکثر نازل شوی کوم ځای کې دی مکه کې بیا مدینه کې او خوشا کې او غنه کې ها څومره قرآن په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په یو پیر بنازلېدو لکه اوس که چا په زړه کې دا سوال راشي چې څومره وحي به په یو ځای راتلی جواب د هغې دا دی چې د دې څه خاص مقدار نه و چې دومره پیرې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې دومره قرآن په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازلېدو خاص مقدار یې نشته جسم شوي دي چې یو پوره آیت نازل شوی دی لکه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دا پورا آیت پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی په یو ځای ها داسې شوي دي چې د آیت یوه حصه نازله شوې ده لکه اوس آیت دی پوره په قرآن کې چې پوره آیت شوي دی دا نښه چې لګېدلې دلته آیت ختم شو دا آیت پوره نه نازله شوی بعض ټوټه په یو ځای کې نازله شوي بعض په بل ځای کې نازله شوي داسې شوي دي او کله داسې هم شوي دي چې پنځه آیته په یو ځای نازل شوي دي لکه د سورة الضحا د اولني پنځه آیتونه دا په یو ځای نازل شوي دي لس آیتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي عایشه باندې چې کله بهتان ولګېدو نو د براعت لپاره لس آیتونه د سورة النور نازل شوي دي په یو ځای لس آیتونه او کله داسې شوي دي چې پوره سورت نازل شوی دی خو دا پوره سورتونه اکثر چې نازل شوي دي دا کوم یو دي دا د لنډي سورتونه دي لکه سورة الفاتحه دا پوره سورت په یو ځای نازل شوی دی ابوله زه یو ځای کې وم مدینه کې نو هلته سوال وشو پروګرام کې هغې انعام ورکړ چې هغه کوم سورت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پوره نازل شوی دی وایي کې هغه غریبان ډېر په سوچ کې شو چې دا د دې جواب اسان دی چې په دې لنډو سورتونو کې ډېر داسې دي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای نازل شوي دي نو وایي کې سورة الفاتحه مشهور سورت دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داسې نور بعض سورتونه نو دا په یو ځای نازل شوي اوس سورة بقره دوه نیمې سپارې ده تقریبا دا نشو پوښتنه چې پوره سورة بقره جبرئیل علیه السلام راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خو لږ لږ نازل شي وروسته بیا ترتیب جوړ شي دا راته مو ذکر کوو ځکه چې ډېر نو په زړه کې به دا سوال راغلی چې تا چې دا ووایي چې آیت بعض ټوکړه نازله شي په یو ځای کې او بعض په بل ځای کې نو دا ترتیب بیا دې له څنګه ورکړل شوی دی که نن مو خو موقع میلاو شو جواب به درکړم یا که نن موقع نه و نو سبا به انشاءالله ته بیان کړم چې څنګه بیا د قرآن په دې ترتیب سره لیکلی شوی دی او دا آیتونه بیا څنګه راجمع شوي دي یو دا مسله یاده کړئ بله مسله دا یاده کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې وحي راغلی ده یا خو یو حادثې ده لاسه لکه یو پېښه راغله نو د هغه پېښې متعلق به الله خبرې کولې چاته مې مثال یاد دی څنګه منافقینو چې کله لکه د منافقینو کردار د تبوک په غزا کې پېښه ده واقع ده سورة التحريم چې کله نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه شي کوم تحریم اولنی آیاتونه د سورة التحریم اولني آیتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو هغه واقعه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ګبي یا ماریا هغې حرام سورة کافرون سورة المجادله حادثه ده پیښه شوه د هغې ابتدایي آیتونه عائشة براءت آیات عائشة رضي الله عنها باندې چې کله بهتان ورګېدل سورة نور آیتونه جنگ بدر په موقع باندې جنگ بدر جنگ احد داسې نورې موقعې د زید رضي الله عنه واقعه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي تواضع وکړي چا سره نه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته زوی وي او الله ورته وایي چې ته دا ښځه دی به دا ښځه طلاقه کړي او ته یې وکړه د زید رضي الله عنه ښځه زینب
دې به خلافي کې وته ته وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګران او د چې معاشره کې په ټیم کې دا طریقو چې چاته په خپل باندې زوی نو به دې دي زوی شنو کسان چې نسب والے زوی دا خو د انګور سره واده هغه موقع باندې چې لري ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل بیبیانو نه خپو شو قسم یې وکړ چې زه کور د میاشتې لپاره نه راځم آیتونه نازل شو غزوه خندق پوره سورت هغې په نوم دی سورة الاحزاب هغې کې د دغه غزا خبره شوې ده او داسې نور ډېر ځایونه بارك الله فيك علوم صحابي عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه چې راغی بیا آیتونه نازل شو عبد الله بن ابي د پیغمبر بارک خبره کړې و ولیاذ بالله چې دا ذلیل او دا شنو ډیر مثالونه دي خدای مې ذکر کوله چې کله په قران دی حدیثي د لاس نازل ها کله په قران دی سوال د لاس نازل څنګه طيب لك او لکه مشرکین چې سوال کوي يهودو ته سوال کوي چې تاسو ته پوښتنه د چا مبارک وکړي د ذوالقرنین د یوسف علیه السلام د روح مبارک اصحاب کهف او دغه شی کله به صحابه کرامو ته پوښتنه چې اے پیغمبر سورې بقره کې شته اے پیغمبر دوی ته تپوس کې د شراب مبارکي دوی ته تپوس کې د حیض مبارکي دوی ته تپوس کې د الاهله د سپومۍ مبارکي دوی ته تپوس کې د مال غنیمت مبارکي دوی ته تپوس کې د یتیمانو د مال سره خپل مال ګډ کول نو کله د قرآن د یو سوال په جواب کې لازم شوی کله دی واقعي د لاس نازل شوی دی او کله بې د واقعي او بې د سوال نازل شوی دی درې حالات کله د یو حدیثي سره نازل شوی کله د یو تپوس په جواب کې او کله بې د حدیثي او بې د سوال او اکثر قرآن د قشان نازل شوی یعنې اکثر قرآن چې دی هغه نه د یو سوال جواب دی او نه د یو حدیثي د لاس نازل شوی ورسېدی به دی یو څو منټه پاتې دي دې کې دا خبره یاده کړئ اول پیر چې اولني کوم آیتونه نازل شوي دي او اخرني کوم دا مسله ده اولني آیتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي هغه اقرأ باسم ربک الذي خلق څو آیتونه انزال او زه هغه واقعه تفصیلي نه ذکر کوم تاسو معلومه ده صحیح بخاري صحیح مسلم ټول په نورو کتابونو کې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا ته او خدیجه رضی الله عنها بوله د یو څو ورځو خوراک هم تیار چې کله به خوراک ختم شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نور به ناصري نو په دغه دوران کې څوک راغی جبريل علیه السلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقرأ والولد هغه چې ما دې وقال زه نشم لوستی وایي زه ونیوم او څه زور چې پرېښودې بیا ورته یې کړه والولد وایي نشم لوستی بیا ونشم په درېیم بیر بیا نو بیا ورته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ده بيزاي تريد وردا عوام ملګری چې دوی چې کلم د قرآن وایي د دوی دا مطلب چې د سورتونه د آیتونه ټول یو ځای نازل شوي دي لکه دا سورة العلق چې وایي دې کې صرف د پنځه آیتونه ګورې یو ځای نازل شوي نور په بله موقع راغلي دي نو دا اولني پنځه آیتونه دا اولنی یعنی پیر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله اسی سره اشنا وو چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول پیر وحی راتله دا اسمان نور د اسمانونو راکوشو دنیا ته هدایت راغی د اسمانونو دنیا ته نو ابتدا د پنځه آیتونه شوي خو دلته یو اشکال دی په روایت کې حدیث معروف روایت دی د جابر رضی الله عنه وایي کې دا دي چې اولني آیتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوي دي هغه دي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر دا اولني آیتونه بیا یې دلته دا ویل
چې څوک پورې د استاد سره نه داسې ځنګلان یو دیني مات کړي نو ته په دین باندې نشي پوهېدی. دا صحیح روایت دی. نو دې سره به څه کوو، دې سره به څه کوو. دا خبره به تاسو ته معلومه وي او سیرت کې تفصیلي ذکر شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحي راغله نو بیا د هغې نه بعد څه وخته پورې وحي بنده شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایي غمجنه شو او بیا د وحي شروعات دغې سره وشو یا ایها المدثر. نو کوم صحابه کرام یا کوم علما چې وایي چې اولني ایتونه دغه نازل شوي دي هغه د هغوی مطلب دی چې اولني ایتونه د وحي د بندېدو نه بعد د نازل شوي او دا کوم علما چې وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق دا ایتونه اول نازل شوي دي نو هغوی چې ابتدا د وحي د دې نه شوې ده نو دواړه خبرې صحیح دي چې ټکراو پکې شته هېڅ ټکراو پکې شته. ها اخرني ایتونه کومې نازل شوي دي چاته معلوم دي؟ اليوم أكمل لكم دينكم. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى یو قول دی سورة النصر خو پوره سورت نازل شوې ده اخرنی لکه زه سورت خبره نه کوم زه د آیت خبره کوم. سوال زما ته ډېر وخت را پیدا شوې ده. ها ماشاءالله دا زمونږ سره مخکې یو وخت اطلاع شوې دوره کې الله یې طاقت دی. دې کې درې قولې چې اخرنی آیت کوي. بعض علما وایي د امت سلفو کې چې کوم علما تېر شوي وایي آیت الربا سود نه چې الله منع کړی هغه کوم صورت کې ده؟ سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وایي دا آیت اخرنی نازل شوی. دویم قول دا دی چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا هم سوره بقره کې او د دغه آیت پسې دی آیت الربا پسې د آیت یو څو آیته بعد یا دغه پسې نږدې. دریم قول دا دی چې نه آیت الدین قرض والا آیت قرض والا دا په سوره بقره کې دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمانوالو کله چې تاسو لین دین د قرض کوئ نو څه کوئ؟ لیکل کوئ. نو څو قوله شو؟ درې. نو سبحان الله دا ټولې خبرې یو بل ته نږدې دي په دې کې هېڅ تضاد نشته. څنګه پکې تضاد نشته؟ څوک به واقع وکړي قاري صاحب څه به واقع کولی شي که لږ سوچ دې وکړي درېیمه اخیر نازل شي دا مجاهد جوړه کړه ته وایي درېیمه نازل شي هلته خو علما وایي څوک وایي دا آیت اخرنی دی بل وایي دا دی بل وایي دا دی. موږ وایو دوی دا خبرې صحیح دي دې کې ټکراو نشته د درېیمو څنګه صحیح دي جیسے کہ سورہ بقرہ غټ سورت دی ټول اخر نازل شي. جواب د دې دا دی چاته چې قرآن یې دا وایي ته جواب وایي صحیح ته قرآن راکړه چې ملګرو ته وکړي چې پوره پوه شي. ګوره د سورہ بقرہ اخرني آیتونه دي د سورې بقرې اخرني آیتونه آیت نمبر دی 288 راړولې دي 288 د 288 آیت کې ګوره یا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ای ایمان الله نه ویریږي او پرېږدئ سود وایي دا آیت اخرنی دی بعض وایي نه اخرنی آیت کم یو دی ګوره لاندې راپورې شي دغه صفحه کې 281 واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله وایي دا آیت اخرنی دی بعض وایي نه وی هغه بل آیت اخرنی دی په دې بله پاڼه کې وګورئ دا په قرآن کې د ټولو نه اوږد آیت دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى که تاسو لین دین کوئ نو هغه لیکئ. نو څنګه دا ټول یو شان دي څه ټکراو پکې نشته هغه داسې چې دا درېونه آیتونه یو ځای کېږي لرې تاسو ته ما دا قرآن دې لپاره وایي چې قرآن کې تاسو ته پته ولګي نږدې او دا دوه یو بل پسې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم نو دا درېونه خبرې یو بل ته نږدې دي
که څوک درته تپوس وکړي چې اخرنی آیت کوم نازل شوی دی نو دغه آیتونه دغه آیتونه اخرني آیتونه د سورې بقرې دغه آیتونه چې 281 یا 80 درې شوي دا اخرني آیتونه او اخرني سورت چې پوره نازل شوی دی هغه سورت النصر اذا جاء نصر الله والفتح صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې دغه یو سورې زبات پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی پوه شوئ په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به بیا یو څو خبرې نورې ذکر کوو چې دا قرآن څنګه په دې ترتیب سره جوړ شوی دی څنګه چې موږ سره دی او څنګه سره جمع شوی د هغې نه بعد بیا تفسیر شروع کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره او یو څو ورځې تقریبا شپږ ورځې د درس نه و د یوې حادثې او د پېښې د لاسه انشاءالله د سبا نه یا د نن نه به ترتیب نیسي چې روزانه به درسونه یې د الله په توفیق سره او که الله چېرته وغواړي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د آخره پورې د قرآن واورو په دې باندې ځان پوه کړو بیان یې کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين